سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. راشد خان با کله واده کوي؟ ویډیو در سره حتما تر اخره پورې ګورئ. خو د ویډیو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. راشد خان د افغانستان یو له هغه مخکښو لوبغاړو څخه دی چې نه یوازې په افغانستان کې ډیر مینوال لري بلکې په ټوله دنیا کې یې ډیر زیات مینوال شته دي. هغه ځوان دی او لا یې واده نه دی کړی. همدا لامل یې دی چې د هغه په مینوالو کې د جنکو شمیر هم ډیر زیات دی. که ویډیو مو خوښه شي نو حتما در سره لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او د نړۍ مخکښ ورو توپ اچوونکی راشد خان په خپل وروستۍ تلویزیوني مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې تر راتلونکي 4 یا 5 کلونو پورې د واده کولو هیڅ اراده هم نه لري. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاتوي چې لومړی هدف یې دا دی چې افغانستان ته ډیر څه ترلاسه کړي ځکه چې اوس د ملي لوبډلې د لوبډلمشر مسؤلیت هم ور په غاړه شوی دی. هغه د خپل واده په تړاو په دغه مرکه کې ویلي چې کله وخت راورسېدو نو هر څه به وشي. د یادولو دا چې راشد خان د ملي لوبډلې لوبډلمشر ترڅنګ په شپږیزو کرکټ لیګ کې د بند امیر خامارانو لوبډلې لوبډلمشر هم دی چې 13 ورځې د ګلبدین په مشرۍ د اوبو ساتونکو لوبډلې ته د 109 منډو په ستر توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د راشد خان لوبډلې 2 لوبغاړو جاوید احمدي او نجات مسعود ستر ریکارډونه هم جوړ کړل. جاوید احمدي دویم توپ وهونکی شو چې سلیزه یې ووهله او همداراز د شپږیزې کرکټ لیګ د تاریخ تر ټولو زیاتې 119 منډې هم وکړې. بل لوري ته بیا نجات مسعود د 22 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي هم وسوځول چې دا د شپږیزې کرکټ لیګ دویمه غوره توپ اچونه هم ده. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ.